د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او وخت مو بخیر. ساسي پام راګرځوم د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته. په پیل کې هم د خبرونو سره ټکي. د طالبانو حکومت د باګرام په تړاو د ټرمپ څرګندونو ته رسمي غبرګون وښوده. ملي تدارکاتو کمیسیون د 3.8 میلیارډ افغانیو په ارزښت 6 پروژې منظور کړې. میرویس عزیزي یو افغان انجینر هیواد کې د 10,000 میګاواټه برېښنا پروژې مسؤل وټاکه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه وکړه. او د اروپایي کمیسیون مشر پر اسرائیل د بندیزونو ملاتړ کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت د باګرام په تړاو د امریکا ولسمشر څرګندونو ته رسمي غبرګون وښوده. د طالبانو حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې د دوی لپاره د افغانستان خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا له هر څه زیات اهمیت لري. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د دوحې په هوکړه لیک کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ پر ضد به له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به یې په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، نو پکار ده چې خپلو ژمنو ته پابند واوسیږي. په اعلامیه کې یو ځل بیا یادونه شوې چې د تیرو ناکامو تجربو پر ځای باید عقلاني تګلاره خپله شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې که افغانستان ورته بیرته باګرام اډه ونه سپاري نو ډېرې بدې پیښې به رامنځته شي. ملي تدارکاتو کمیسیون د 3.8 میلیارډ افغانیو په ارزښت 6 پروژې منظور کړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخون په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه کې د 3.8 میلیارډ افغانیو په ارزښت 6 پروژې منظور شوې. په خبرپاڼه کې راغلي چې په منظور شویو پروژو کې د کونړ 200 بستریز روغتون د پاتې چارو بشپړول، پکتیکا کې د 600 میټریک ټنه په ظرفیت د سړې خونې جوړول، د فاریاب ولایت د میمنې ښار څخه د همدې ولایت تر فردوس ولسوالۍ پورې د 15 کیلومتره سړک جوړول او په بیلابیلو ولایتونو کې د برېښنا رسونې او توزیع پروژو د پاتې چارو بشپړول شامل دي. میرویس عزیزي یو افغان انجینر افغانستان کې د 10,000 میګاواټه برېښنا پروژې مسؤل وټاکه. افغان پانګوال میرویس عزیزي پر خپله ایکس پاڼه اعلان کړی چې د عبدالله ساجد په نوم یو افغان انجینر یې د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت د 10,000 میګاواټه برېښنا تولید پروژې مسؤل ټاکلی دی. هغه لیکلي چې ښاغلی ساجد د برېښنا انجینري څانګه کې تر ماسټرۍ کچې زده کړې کړي او همدې رشته کې د څو کلنې کاري تجربې خاوند دی. د اګست په 2 نیټه د عزیزي ګروپ مشر میرویس عزیزي کابل کې د اوبو او انرژۍ وزارت سره په ګډه د 10,000 میګاواټه برېښنا د تولید پروژه پرانیستله. دغه پروژه چې ټولیز لګښت یې 10 میلیارډ ډالر اټکل شوی، چارې به یې تر راتلونکو 2 کلونو بشپړې شي. د کاني موادو د پروسس او صادراتو پالیسي مسوده تایید شوه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه کې د کانونو او پټرولیم وزارت له لوري د کاني موادو د پروسس او صادراتو پالیسي مسوده تایید شوه. اقتصادي معاونت وایي د یادې پالیسۍ موخه د ملي او نړیوالو معیارونو پر اساس د معدني موادو پروسس ته زمینه برابرول، د پانګونې جذب، د اړوند ادارو ترمنځ د ښې همغږۍ رامنځته کول، د سیمې او نړۍ بازارونو ته د کاني موادو لیږل اسانه لاسرسی دی. چارواکي وایي افغانستان چې د کاني موادو له اړخه بډایه هیواد دی، تر بل هر وخت پانګونې ته ښه زمینه پکې برابره شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران پر ضد د بندیزونو د کمولو وړاندیز شوی پریکړه لیک د روسیې، چین، پاکستان او الجزایر په 4 موافقو او د امریکا، بریتانیا، فرانسې او نورو هیوادونو په 9 مخالفو رایو رد کړ. خو ایران د بندیزونو د بیا لګولو په تړاو د امریکا او اروپا موافقه غیر قانوني وبلله. د ایران بهرنیو چارو وزارت د یادو 3 اروپایي هیوادونو دغه اقدام د غیر قانوني او د شته اختلاف د هوارولو له میکانیزم څخه سوء استفاده وبلله. د راپورونو له مخې که دغه وړاندیز شوی پریکړه لیک تصویب شوی وی، د ملګرو ملتونو پخواني بندیزونه له ایران څخه لرې کېدل، خو له دې پریکړه لیک په ردېدو سره د ملګرو ملتونو پخواني بندیزونه پر ایران بیرته عملي کیږي. ایران د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د همکارۍ ځنډولو ګواښ وکړ.
د ایران د ملي امنیت عالی شورا وایي چې د تهران پر ضد د بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د فرانسې، بریتانیا او جرمني له اقدام وروسته د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره همکاري ځنډوي. د یادې شورا اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د تهران د اټومي پروګرام د مسئلې په اړه د ماشه میکانیزم په نوم د دې دریو اروپایي هیوادونو وړاندیز ناسنجول شوی اقدام بلل شوی دی. د دې اعلامیې له خپرېدو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 9 غړو پر ایران د بندیزونو لرې کولو طرحې ته منفي رایې ورکړې. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې دغه بندیزونه به د موخو پر وړاندې خنډ نه شي او په ټول توان به د ایران پیاوړتیا لپاره هلې ځلې کوي. د اروپایي کمیسیون مشر پر اسرائیل د بندیزونو ملاتړ کړی. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا ډیرلاین دغه کمیسیون لخوا پر اسرائیل د وړاندیز شویو بندیزونو دفاع کړې ده. هغې ویلي پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 9 برید اسرائیل ولړزاوه، خو په خبره یې قحطۍ خواته د غزې بیول هم د اندېښنې وړ اقدام دی. نوموړي ټینګار کړی چې د حل یوازینۍ لاره د دوو دولتونو د رامنځته کولو تګلاره ده او هغه همداسې چې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطین په نوم یو دولت جوړ او سوله ییز ژوند وکړي. اروپایي کمیسیون د تیرې چهارشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د نرمښت په هدف د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر دولت د بندیزونو یوه بسته وړاندیز کړه. اروپایي ټولنې ته د اسرائیل د صادراتو بندول د وړاندیز شویو بندیزونو په ډله کې دي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د اروپایي ټولنې د 20 غړو هیوادونو له ډلې به کوم هیوادونه د دغو بندیزونو ملاتړ وکړي. قطر د حماس او اسرائیل د منځګړیتوب لپاره نوی شرط اعلان کړ. اکسیوس خبري ویبپاڼې د دوو باوري سرچینو له قوله راپور ورکړی چې قطر له اسرائیل څخه غوښتي چې په دوحه کې د حماس د چارواکو په غونډه کې د وروستي برید له امله بخښنه وغواړي تر څو بیا د غزې د سولې په تړون کې د منځګړي رول ترسره کړي. د راپور له مخې د قطر امیر د امریکا بهرنیو چارو له وزیر سره په وروستۍ لیدنه کې د اسرائیل د بخښنې غوښتلو مسأله په مستقیم ډول مطرح کړې ده. باوري سرچینې وایي دوحه حاضره ده چې د بخښنې په ژبه او طریقه کې انعطاف ښکاره کړي. قطر غواړي چې د بخښنې تمرکز پر دې وي چې د یوه قطري امنیتي چارواکي د وژل کېدو په اړه وي او اسرائیل ژمنه وکړي چې د هغه د کورنۍ تاوان به جبران کړي او بیا به د قطر له حاکمیت څخه سرغړونه نه کوي. د بریتانیا جنگي الوتکو له لوري پولینډ کې د ناټو د هوایي دفاع ماموریت پیل شو. د بریتانیا حکومت ویلي چې دغه هیواد جنگي الوتکو د ناټو د ختیځ ساتونکي ماموریت په لړ کې په پولینډ کې خپله لومړنۍ هوایي دفاعي الوتنه ترسره کړه. د راپورونو له مخې د دې ماموریت د پیل موخه د ناټو د دفاعي ځواک پیاوړتیا بلل شوې ده. دا چاره وروسته له هغې ترسره کیږي چې د روانې سپټمبر میاشتې په لومړیو کې د روسیې بې پیلوټه الوتکو د پولینډ او استونیا په هوایي حریم کې ګزمې وکړې. بلخوا د اوکراین ولسمشر ویلي چې روسیه په سیستماتیک ډول د ناټو هوایي حریم نقضوي. هغه زیاته کړي چې د ناټو غړو هیوادونو د هوایي حریم نقضول تصادفي نه بلکې د لویدیځ پر وړاندې د مسکو سیستماتیک کمپاین دی. سعودي عربستان د یمن له حکومت سره د نږدې 380 میلیون ډالرو د مرستې اعلان وکړ. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا مرسته د یمن د خلکو لپاره ده او د یمن د ولسمشرۍ د مشرتابه شورا د مشر ډاکټر رشاد محمد العالمي د غوښتنې په ځواب کې ورکول کیږي. د معلوماتو له مخې دا نوې مرسته د سعودي عربستان د پرمختیا او بیا رغونې پروګرام له لارې ورکول کیږي او موخه یې د یمن د دولت د بودیجې ملاتړ دی. سعودي عربستان ویلي چې د یمن جمهوریت دا مهال له سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دی. د عدن حکومت له هغه وخته له اقتصادي ستونزو سره مخ دی کله چې په 2014 کال کې حوثیانو د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح حکومت نسور کړ نو ملي اسعار کمزوري او د لومړنیو توکو بیې پکې لوړې شوې. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف د 2015 کال په مارچ میاشت کې مداخله وکړه تر څو د تبعیدي یمني حکومت ملاتړ وکړي. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.